السلام علیکم ستړي مشي وخت مو په خیر په مرګر زوم د نن مهمو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. هرات کې 14 درې پولیسو وژل او 3 نورې ټپیان کړل. په هرات کې د سړک غاړې ماین 14 درې پولیسو وژل او 3 نورې ټپیان کړي دي. د هرات د پولیسو سرپرست بیان د عتیق الله وثیق رسنیو ته وویل د پولیسو پر هموي موټر دغه 14 نن سهار د هرات اسلام قلعه ترمنځ لاره کې وشوه. امنیتي مسؤلین وایي لوګر کې 9 وسلوال طالبان وژل شول. په لوګر کې 12 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په پکتیا کې د 203 تندر کلو اردو مطبوعاتي دفتر مسؤل ایمال مومند رسنیو ته ویل چې تېره شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د بریک بارک ولسوالۍ اړوند د تعقیب په سیمه کې پر افغان ځواکونو برید وکړ چې یاد برید د افغان هوایي او ځمکني ځواک په ملتیا له ځواب سره مخ شوی. د پروان چارواکي وایي جبل سراج کې د 2 پیغلو مړي موندل شوي. په پروان کې چارواکي وایي د جبل سراج ولسوالۍ کې د 2 ځوانو نجونو مړي موندل شوي دي. د پروان د والي بیان د وحیدې شاهکار د جمعې په ماښام رسنیو ته وویل پولیسو د دې 2 نجونو مړي د دې ولسوالۍ په تګلار سیمه کې موندلي دي. کابل کې د امنیت د ټینګښت په هدف د عمل پر یو پلان کار پیل شوی. د کابل ولایت د امنیت د ټینګښت او دغه ښار د جنایي جرمونو په وړاندې د ښې مبارزې په هدف د عمل پر یو پلان کار پیل شوی. او وروستی اعلان خبر مو دا چې د حنیف اتمر په مشرۍ سبا یو پلاوی ایران ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی سبا یکشنبه ایران ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر وایي له ښاغلي اتمر سره د سفر کې 2 وزارتونو 15 خپلواکو ریاستونو د ولسمشرۍ ماڼۍ د حقوقي مشاوریت او ملي امنیت شورا استازي ملګرتیا کوي. لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وختونه.